يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. در روز جمعه وقتی کی زوال شوا اذان اول جمعه اذان اول کی میشه فاسعوا الى ذکر الله. پس کاروبار، تجارت، دکان تمام را بند کنی به طرف ذکر الله تعالی، مثل که شما آمدی الحمدلله به طرف ذکر خدا به مسجد روی. وذروا البیع، کاروبار و تجارت را بند کنی. حضرات فقهای کرام رحمهم الله اعلان میکنه که پس از اذان جمعه، وقتی که اذان جمعه شد، پس از اذان جمعه تجارت، کاروبار اینمی تمام ممنوع است، ناجایز است. لازم است بر مسلمان که به طرف نماز جمعه روا. او دا د جمعه مبارک المنز د یو عام منز نه دی. په دنیا کې چې څومره احادیث دي، ذخیره د احادیثو، څومره اعمال دي، دا حدیث شریف شواوري، څومره احادیث دي، څومره اعمال دي، څومره فضایل دي. تر اوسه پورې علما کرام فرمایي چې صحیح حدیث چې په هغه کې فضیلت د یو عمل راغلی وي، دومره لوی فضیلت لکه د جمعې د لمانځه چې راغلی دی، د بل شي نه دی راغلی.